د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. مرګلو تیر درسي وخت کې موږ په ګیټ پاسیو باندې خبرې کړې وې، البته په جزئیاتو چې ګیټ ځینو مواردو کې د پاسیو په شکل ځکه کارول کیږي چې ګیټ څخه وروسته تھرد فارم د ورب کارول کیږي یا پاس پارټیسیپل کارول کیږي. نو په هغې باندې موږ خبرې وکړې چې دلته ګیټ پاسیو شکل یا ګیټ پاسیو نوم په همدې اساس ورکړل شوی دی چې ګیټ نه وروسته معمولا پاس پارټیسیپل کارول کیږي. نو د پاسیو عمومي فرمول هم دا دی چې بی پلس پاس پارټیسیپل. نو دلته ګیټ لکه د بی په توګه یا د بی په معنا کارول کیږي. نو همدا وجه دی چې دې ته ګیټ پاسیو ویل کیږي او د بیکم او بیکم په معنا هم راځي. نو کله چې موږ غواړو چې البته ټینسونه بدل کړو، نو بیا په موږ ګیټ کې تغییرات راولو، نه هغه پاس پارټیسیپل یا هغه تھرد فارم د ورب کې چې هغه معمولا د ګیټ څخه وروسته کارول شوی دی، هغې کې موږ تغییرات تحولات نه راولو. که چېرته موږ غواړو په ټینس کې تغییرات راولو، نو طبعا هغه موږ په ګیټ کې تغییرات راولو. ګیټ، ګاټ، ګاټن، ګیټینګ یا I am getting, I got, I did not get. مثلا موږ د ګیټ کې تغییرات او شاته نه، شاته کوم ورب چې هغې نه راځي هغه نه، لکه he got married، he didn't get married، he is getting married، he will get married. نو married په دې کې موږ تغییرات تحولات نه راولو، بلکې په ګیټ کې یا هغه ما قبل کوم کلمات او لغات چې دي په هغې کې تغییرات تحولات د ټینس مطابق موږ راوستی شو، نه په هغه تھرد فارم یا پاس پارټیسیپل چې هغه د ګیټ څخه وروسته کارول کېږي، هغه تغییر پذیره نه وي، هغه به ثابت پاتې کېږي. لکه موږ وایو چې he got involved in this issue، he is getting involved، he will get involved، he did not get involved. نو موږ کولی شو چې په ګیټ کې تغییرات تحولات راولو، بلکې نه په involved کې. یا مثلا he got killed، he is getting killed، he will get killed، he got killed. نو موږ په د killed کلمه کې البته تغییرات نشو راوستی، بلکې په get، got، gotten، he has gotten killed. موږ کولی شو چې په get، got، gotten، getting، will get یا did not get یا has not gotten. موږ داسې مثلا که did he get killed، مثلا موږ کولی شو چې البته په انټراګیټیو سینټنسز کې یا نیګیټیو سینټنسز کې هر قسم جملات چې موږ خوښه وي استفاده کړو او په ګیټ کې تغییرات تحولات راولو، مګر وروسته د هغې نه. ښه مرګلو، نن چې کومه موږ موضوع ټاکلې هغه هغه نن مرګلو چې موږ کومه موضوع ټاکلې هغه د پارټس اف سپیچ. ټولو مرګلو سلامونه ته، وعلیکم السلام ورحمت الله، چې ټولو مرګلو سلامونه را لېږلي دي. کلیوال صاحب نړۍ مننه، او شینواری صاحب، فیاض پیر صاحب، تاسو عبدالرحمن منګل، ټولو مرګلو سلامونه ته، وعلیکم السلام ورحمت الله. مرګلو نن موږ چې یو موضوع ټاکلې هغه پارټس اف سپیچ دی، ځکه چې ډېرو مرګلو غوښتنه دا وه چې موږ په ټینسونو باندې په جزئیاتو خبرې کړي، ټینسونو کې کومه ستونزه نشته، او تر اوسه پورې مو د لغاتو لړۍ هم دوامداره ساتلې وه. تر ننه پورې موږ په لغاتو یا کلماتو باندې مختلفې خبرې کړې وي، مختلف موضوعات مو ټاکلي وو چې اړوند برخه کې موږ مختلف لغات تدریس کړي وو. نن د مرګلو مکررو غوښتنو مطابق ما د پارټس اف سپیچ موضوع ټاکلې چې دوی دې په باره کې، در حالې کې چې ما مخکې ویلي دي چې ګرامر کې پارټس اف سپیچ ما ټوله تدریس کړي دي، خو خیر دوی بیا هم نسبتا لږ باسې موضوعات داخل شو کنې موږ د نن چې کوم درسونه وایو، ولو که د کاینډز اف ناون دی، د ټوله کاینډز یا اقسام د ناون موږ ویلي دي، خو خاص اشاره مې ورته کړې، داسې په جزئیاتو موږ نه دی ویلي. نو نن به خیر دی د مرګلو د خواهشاتو او غوښتنو مطابق انشاءالله نن به په کاینډز اف ناون باندې خبرې کوو. نن درس به په هر صورت یا دومره جالب یا نه، خو راتلونکي لیکچر کوم درس چې هغه به په اینډینګز اف ناون، په ناون کې اخري برخه به ډیره جالبه وي او ډیره دلچسپه وي او ډیره ضروري به په دا وي چې تاسې پوه شئ چې ناون یعنې څه ته ویل کېږي او ناون څنګه وپېژنو. هغې کې به زه اینډینګز اف ناون یا وروستاړې به درته ښیم چې د دغو مواردو نه کله چې دغه کلمه یا دغه موارد کارول شوي، نو تاسې پوهېږئ چې دا ناون دی. نو په دې اساس هغه به نسبتا ډیر ضرور وي انشاءالله. نو خیر که نن هغه نه و، نو انشاءالله چې وروستی درس به ډیر جالبه وي. نو دا د مرګلو د غوښتنې مطابق ما داسې تصمیم ونیو چې باید د پارټس اف سپیچ یا د ناون په هکله باید تدریس وشي.
نو مرګلو بیا هم ځینو نورو مرګلو هم غوښتنې رالیږلې دي مسنجر ته چې استاد که په دغسې موضوعاتو باندې خبرې وشي. ځینو اکثریتو البته غوښتنې معقولې دي انشاءالله په هغه ټولو مواردو چې دوی غوښتنه کړې ده په هغې به په جزیاتو خبرې کوو. انشاءالله موږ سره یوه میاشت نور هم شته، نو ډسمبر یا 12مه میاشت تر اخري پورې موږ سره شته. دا چې ما خپله د یوه ابتدا نه کله چې په درس شروع کوله یو کلنی پروګرام دپاره مې تصمیم نیولی و، نو دا دی موږ فکس 11 میاشتې په راشي، نو د 12مه یا ډسمبر 12مه میاشته چې کېږي دې تر اخره پورې به انشاءالله موږ خپل درسونو ته اختتام ورکوو یا به تر اخره رسوو. نو په دې اساس کولی شئ مرګرو تاسو که دغسې موضوعات چې تاسو ستونزې لرئ او غواړئ چې په هغې باندې بحث وشي، نو تاسې کولی شئ چې مطرح یې کوئ. انشاءالله په ډسمبر یا 12مه میاشت کې به انشاءالله د ټولو مرګرو د خواهشاتو مطابق په اړوند موضوعاتو مو خبرې کوو. او نن مرګرو ما چې کومه موضوع ټاکلې هغه پارټس سپیچ دی. انشاءالله زه به درته پارټس سپیچ باندې هم لږ رڼا واچوم چې پارټس سپیچ څه ته ویل کېږي او څه دپاره کارول کېږي. نو په دې اساس باندې او دې ترڅنګ چې ناون دی یا ورب، ایډورب یا کنجنکشن، انټرجیکشن یا نور کوم ایډجکټیو یا نور پریپوزیشن یا نور هغه دی یا ارټیکل یې دغه پارټس سپیچ دی، خو خاص به نن موږ په ناون باندې خبرې کوو. ښه محمد ایوب صاحب وعلیکم السلام. خوښ اوسئ. واقعیت وخت کم دی ځکه چې موږ خو د درس دغه درسي لړۍ ډېره پخوا شروع کړې، 11 میاشتې کېږي، دا د تقریبا یو میاشت بله پاتې دی. نو ګورو به. ښه زه مرګلو کمره اړوم تختې ته، انشاءالله دغه باقي خبرې به هغلته کوو. زه به کمره واړوم یا دغه تختې ته. نه پوهېږم چې تخته څومره مرګلو ته سمه معلومیږي او څومره نه. انشاءالله چې تخته به سمه وي. مرګلو نن تاریخ د 11مې میاشتې 22 تاریخ دی، یا د نوفمبر یا د 11مې میاشتې 22 تاریخ دی د 2019 کال. مرګلو زه به اول درته پارټس سپیچ باندې مفصلې خبرې وکړم چې د پارټس د سپیچ څه شی دی. اول خو مخکې د دې نه دغه سپیک چې دی، سپیک یا خبرې کول، دا اصلا ورب دی. دې سره موږ بلد یو. ورب یعنی خبرې کول یا تکلم کول یا وینا کول. نو خبرې کول دا موږ سره ګرامر سره موږ تاسې ډېر ښه بلد یو. نو ګرامر کې انشاءالله چې موږ ستونزه نه لرو. نو سپیک زه به کوشش وکړم چې لږ ستاسې دا زوم کوي، نه پوهېږم چې هغې کې زوم ان. ښه ښه نو سپیک یعنی خبرې کول، دا ورب دی مرګلو. ځینې وخت کې سپیک خبرې کول موږ ورب ناون ته بدلولی شو، او سپیچ بیا اسم دی. سپیک سپیچ، سی سایت، ډیګ ډیچ. نو دغسې ځینې وي چې ځینې وربونه وي په ناون باندې بدلیږي، دا بیا ناون شو یعنی اسم دی. سپیک خبرې کول، سپیچ خبرې یا وینا یا کلام، نو دا اسم شو. وینا یا کلام چې عربي کې مثلا کلام ورته وایي، ځکه موږ تاسې عربي کې که سپیک خبرې کول یا عربي کې لکه تکلم که نه، لکه تکلم مثال د خبرې کولو دپاره، یا سپیچ که موږ په وینا او کلام. کلام عربي تقریبا کلمه دی چې د کلام یا خبرو په معنا راځي. نو سپیچ ناون شو، خبرې وینا. نو او سپیک خبرې کول، I am speaking، I spoke. او سپیچ دا معنا چې خبرې وینا اسم دی. داسې نشو چې I speech، دغسې نشي ویلی، نو ځکه چې دا اسم دی. نو که چېرته تاسو طبعا اورېدلی دی چې پارټس برخو ته وایي. پارټس معنا برخې، پارټ برخه، پارټس یعنی خبر آف سپیچ یعنی د وینا یا د کلام اجزاوي. دغه پارټس معنا برخې یا اجزاوي، اجزاوي یا برخې. نو مطلب دا پارټس اف سپیچ دا معنا چې د کلام برخې. نن به موږ پارټس اف سپیچ وایو. کله چې موږ مرګلو خبرې کوو، هر خبره په انګلیسي کې کوو. که زه وایم چې I went to school, I am learning English
English is an international language. که زه د ټوله خبرې کوم یا تاسو په پښتو کې خبرې کوئ یا په دري یا اردو کې یا په عربي یا انګلیسي کې په هره ژبه کې چې خبرې کوئ هغه د کلام یا د خبرې چې په ځان ته هره یوه یې د پارټس اف سپیچ نه یو دی یا به اسم وي یا به مثلا ضمیر وي یا به قید وي یا یو شی به مثلا به وي یا به صفت وي یا به فعل وي هغه به نن پې خبرې کوو چې دې ته پارټس اف سپیچ ولې وایي نو پارټس اف سپیچ دا معنی چې هره خبره مو کوو د خبرې د دغو اجزا وي مثلا زه تاسو یو مثال وایم که زه چېرته وایم چې I learn مثلا که وایم چې I learn English زه انګلیسي زده کومه نو دا معنی چې دا ما انګلیسي وکړه دا یوه خبره ده دا یو سپیچ دی دا یو سپیچ دی چې ما وکړه یو بیانیه یو خبره ده چې ما وکړه I learn English و د دې سپیچ پارټس یو پارټ یوه برخه دغه دی بله برخه دغه دی بله برخه دغه دی نو دغه پارټس of speech یا د خبرو یا د کلام اجزاوي وایي دا یو جز دی یو پارت اف سپیچ دی دا ټول یو سپیچ دی دا یو پارت دی دا بل پارت دی دا بل پارت دی نو طبعا کله چې موږ وایو چې پارټس اف سپیچ دا معنی چې دا به مثلا ضمیر دی او دا مثلا ورب دی دا مثلا پروناون ورب مثلا ناون دغسې دی نو طبعا نو دا پارټس اف سپیچ دی ته وایي اوس به موږ په دې باندې خبرې کوو چې د پارټس اف سپیچ په انګلیسي کې څو دي او کوم دي او بیا به اخر کې په ناون باندې خبرې کوو چې دغسې اوس انشاءالله لږ ذهنیت درته پیدا شو چې پارټس اف سپیچ څه ته ویل کېږي ښه نو ملګرو اوس که زه وایم چې د پارټس اف سپیچ یعنې د کلام یا د وینا یا د کلام اجزاوې یا برخې صحیح په دې باندې موږ پوه شو هره خبره چې کو ملګرو دا ځینې خلک وایي چې اته دي او ځینې د ګرامر متخصصین وایي چې نهه دي خو زه به تاسو ته نهه وایم پارټس اف سپیچ ځینې ځکه د آرټیکل چې دی ځینې آرټیکل په پارټس اف سپیچ کې نه شاملوي هغه په ایجکټیف کې داخلوي او ځینې آرټیکل مستقل پارټ د سپیچ حسابوي نو په هر صورت که اته دي او که نهه دي خو زه به دغه انه دنې تاسو ته لیکمه پارټس اف سپیچ دا کامره لږ هغې کې ښه نو زه به تاسو ته پارټس اف سپیچ دغه نهه دانې لیکمه چې دغه نهه دانې کوم دي اول مرګلو ناون یا اسم نو کله چې موږ خبرې کوو طبعا دې کې به یا به ناون پکې وي یا به پروناون وي صحیح ناون یا پروناون یا به adjective وي adjective یا به verb یعنی فعل وي ناون موږ تاسو ښه زه به دلته یو بل مرکر استفاده کمه دا تقریبا اسم موږ تاسو چې وایو اسم نو یا به اسم وي یا ضمیر پروناون ضمیر ته وایي ضمیر هغه چې د اسم په ځای استفاده شي یا به adjective یا صفت وي یا به verb یا فعل وي ښه دې ترڅنګ noun pronoun adjective verb یا به adverb وي adverb صحیح تقریبا موږ لکه قید وي ښه او یا به مثلا preposition وي preposition دا معنی حرف اضافه د اضافت حد د نسبه حرف اضافه به وي صحیح ښه او یو دوه درې څلور پنځه او شپږ تقریبا دغه درې چې نوره پاتې دي زه به دغلته چېرته خط راکاش کړمه چې مرګلو ځکه تخته وړه دی بله چاره نشته زه کنجنکشن دا کنجنکشن مثلا دا اکثره د ربط توري کیدای شي ربط تړي لکه تړي یو دوه مثلا جملې ځان سره یا فریزز یا سنټنسز یا کلاسز یا ناونز د یو بل سره تړي مثلا دا که کوریلیټیو کنجنکشن وي که مثلا هر رقم کنجنکشن وي دا تړي ښه یو بل دلته راکاش کړمه
ځکه تخته وړه دی. او بل interjection دا د ندا حالت دی چې یو چاته غږ کوي یا د تعجب دپاره کارول کېږي. اکثره دغه اکسکلیمیشن مارک چې اخر کې کارول کېږي اکسکلیمیشن مارک دا انټرجیکشن دی. او اخري مرګلو چې دغه اخري یو ځینې په پارټس اف سپیچ کې نه مني هغه آرټیکل دی. نو آرټیکل دغه اخري دی چې ځینې د یا آرټیکل یا دغه ځینې مني دي پارټس اف سپیچ په صفت یا نه. نو د دې پارټس اف سپیچ نه ما هدف څه شی و مرګرو؟ ما اساسي هدف د پارټس اف سپیچ نه دا دی چې ما مخکې درته ویلې چې سپیچ خبرې یا وینا یا کلام، پارټس معنی برخې یا اجزاوې د کلام اجزا، یعنی مطلب دا چې هر کله موږ خبره کوو په انګلیسي کې هر خبره چې کوو د مکمل انګلیسي چې موږ که مکمل کتاب وایو که مکمل کتاب لولو که اخبار وایو که اخبار لولو دغه ټوله خبرې دې کې به حتما یا به ناون وي یا به پروناون وي یا به adjective وي یا به verb وي یا به adverb وي یا به preposition یا conjunction یا interjection یا article. د دغو نهو ګرامري یعنی اجزاو نه هیڅ کلمه خارجېدای نشي. که زه وایم چې I go to school مثلا دی کې pronoun دی او go دا verb دی to دا preposition مثال او school مثلا noun. نو طبعا هر خبره چې کوي I am learning English I am learning English یا مثلا شاکر is learning English شاکر noun دی is verb دی learning دام verb دی English دا noun دی. مثلا هر خبره چې کوو دا noun a verb, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, article د دې نه خارجېدای نشي. دې ته ځکه parts of speech وایي یعنی د کلام یا د خبرو اجزاوې. هر خبره چې کوو یو د دوی نه به وي. یا به noun موږ وایو چې noun څه ته وایي pronoun دې به مفصل موږ انشاءالله دې باندې خبرې کوو چې adjective یا verb لکه adverb دغه د interjection دا څه ته ویل کېږي. موږ به اول د دې نه شروع کوو چې د noun یعنی د دې نه شروع کوو لږ په جزئیاتو د noun وپېژنو چې noun څه ته ویل کېږي او noun مثلا کوم حالتونه لري، کوم جنډر یې سره کام لري، اقسام د noun سره کام لري. نو دا ډېره مهمه خبره ده. که زه ووایم چې she مثلا آسې she loves her country صحیح her country یا she loves مثلا که د her country پر ځای مثلا یو بل نوم ولیکمه دا مشخص کمه نو مثال یا افغانستان یا هر یا پاکستان یا انډیا هر ځای she loves Afghanistan. نو مطلب دا یو جمله شوه. دام د ګرامر له نګاه نه که چېرته زه دا په ګرامري برخو وویشمه دا یو سپیچ یو خبره ما وکړه چې she loves Afghanistan. نو شی به حتما یا noun وي یا به pronoun وي یا به adjective یا verb یا adverb یا preposition یا conjunction interjection یا article. د دغو نهو دانونه بالکل خارج نه دی. نو موږ ویلی شو چې she pronoun دی. تاسې اوس نه دی ویلی چې pronoun. نو زه وایم چې دا pronoun دی. او loves دا به یا noun وي یا pronoun یا adjective یا verb یا adverb یا تر دغه ځای پورې به یو وي. خو دا چې موږ نه دی ویلی نو زه به وایم چې دا verb دی. دې ته کېږي چې verb. مثلا افغانستان دا به حتما یو د دوی نه وي خو دا چې موږ نه دی ویلی زه به درته وایم چې دا noun دی یا اسم دی. نو مثلا دا noun. نو اوس کله موږ چې noun ووایو دې نه به مکمل پوه شو چې دا ولې noun دی. یو ودې چې کوم کم نه وي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه ښه چې کوم کم نه وي لیکلي. نو په دې اساس مرګلو دا ډېره مهمه خبره دی. ښه صدام خو مخکې له مخکې موږ ته noun تعریف کړی دی ډېر ښه. ښه اوس به راځو noun ته چې دا noun څه شی دی. ښه اوس به لږ noun باندې خبرې وکړو. انشاءالله اکثره مرګلو تاسو ویلي دي تاسو د adjective په باره کې مثلا که فکر مو وي موږ positive degree of an adjective, comparative degree of an adjective, superior degree of an adjective دې تر څنګ لکه proper adjective په باره کې مو خبرې کړې دي. یعنی مطلب دا چې تاسو اکثره دا شیان زده کړي دي. خو ښه اوس مرګلو که noun ته راشمه
نن به اوس به لږ په ناون باندې خبرې وکړو چې د ناون لږ ښه واضح شي، یعنې د ناون یا اسم چې د اسم څه شی دی د عربي شکل سره ما ولیکلو مرګلو، عربي کې اخر کې یو حمزه کېږي. ښه ناون یا اسم یا نوم. نو د نوم څه شی دی مرګلو، په دا باندې به لږې خبرې وکړو چې ناون اصلا څه شی وي. ناون چې ډېر خلک وایي چې ناون is the name of a person, place or thing، دوی چې وایي نو دا داسې جامع تعریف په دې نه دی چې person یعنی شخص، place ځای او thing یو شی. نو بیا خو animal dog چې نه په person کې راځي نه په thing کې راځي او نه په place کې راځي، نو دا اسم نه دی. نو داسې به زه لاندې ووایم یا نبات یا plant. نو مطلب دا ناون اصلا هغه کلمه چې هر شی چې په یو نوم ونومول شي هغه ناون دی. هر شي ته چې یو نوم ورکړل شي هغه ناون دی. دا یو شی دی، دې ته چې یو نوم ورکړي شي دا څه شی دی، دغه ناون دی. مثلا دا مرکر ناون شو. دا یو شی دی که دې ته ته یو نوم ورکړي دا ناون دی. دا یو شی دی مثلا که دې ته ته یو نوم ورکړي، مثلا که بورډ دی، وایټ بورډ یا سیلفون یا ټلیفون یا ډور، فلاګ، پکچر، هر شي ته چې ناون هغه کلمه ده چې یو شی یو څه پې ونومول شي، هغه که نبات پې ونومول شي، که حیوان پې ونومول شي، که شخص پې ونومول شي، که شی او که ځای، هر څه چې پې ونومول شي دا اسم دی. زه ډېر تعریفونه ته نه ځمه، خو زه به دومره وایم چې noun is a naming word. مختصر noun is a naming word، یعنی noun هغه کلمه دی چې یو بل څه پې نومول کېږي، یو شی یو ځای. نو دا نیمینګ ورډ هر که چېرته دا مثلا که فرق نه کوي، که دا چېرته انیمل پې ونوموي، که حیوان پې ونوموي لکه ډاګ مثلا یا کیټ، دغه خپله دغه دی. یا انسان یا پرسن یا شخص پې ونوموي، که هغه مثلا که پراپر وي که کمن وي هېڅ فرق نه کوي، که ګرل یا بوی دغسې څه پې ونوموي هیڅ فرق نه کوي. یا که پلانټ یو نبات پې ونوموي فرق نه کوي، مثلا ټری یا فلاور. یا که چېرته پلیس هم پې ونوموي یو ځای وي، مثلا که کابل واچومه. یا مثلا که یو شی پې ونوموي، یو شی وي، یو ثینګ وي، یا پین یا مارکر دغسې. یا یو ایډیا وي، حد اقل یو نظریه وي، مثلا دلته مثلا که یا ایموشن وي یا فیلینګز وي، دا ټوله په ناونز کې راځي. که مثلا که زه ووایم چې ایجوکیشن مثلا ووایم ایجوکیشن، یا ایموشن وي یا فیلینګز وي، دلته به زه ایموشنز یا فیلینګز واچوم یا فیلینګز وي. هر شی چې وي دا ټوله ناون کیدای شي. مثلا ایموشن لکه لو یا هیټ یا فیلینګ، داسې ډېر شیان نور هم کیدای شي. دا ضرور نه دی چې دا همدغه وي چې ما ولیکل. نو مهمه دا ده چې noun is a naming word، یعنی هر څه چې په یو څه ونومول شي، په یو لقب باندې ونومول شي، همدا نومول شوی لقب یا کلمه دغې ته noun ویل کېږي. اوس اصلي خبره noun مهمه دا ده چې موږ په noun باندې خبرې وکړو چې د noun دومره ډېر شو. نو دغو د noun څو قسمه دی یا موږ یې څنګه کاروو. نو noun is a naming word، دا معنا چې هر څه چې په یو لقب یا په څه ونومول شي هغه د هغې نوم دی، اسم دی، هغې ته ناون ویل کېږي. مثلا هغه که ټری، که فلاور او که ډور یا وینډو، یا کړکۍ ته موږ وایو وینډو، یا مثلا مرکر ته مرکر، یا رګ، یا کلینه، یا کارپیټ مثلا، یا کار، یا نوټ بوک، بوک، دغه ټوله چې موږ وایو دا ناونز دي. صحیح. اوس به راشو لږ د ناون مختلفو جزئیات هغه ته تقسیم بدی ته چې ناون لږ نور هم واضح کړو اقسامونه. دا چې ناون په څو قسمه دی او څنګه دی او څنګه نه دی. صحیح. نو ښه، زه به مرګلو دغه ناون په باره کې که یو څو خبرې وکړم، زه ډېر هغه ته نه ځم، خو دومره به ووایم چې زه به تاسو وایم چې kinds of noun. صحیح. kinds of noun یعنی مطلب دا چې د اسم حالت، اسم اقسام، د اسم ډولونه، چې اسم په څو ډوله دی. دلته بل داسې چې forms of noun، د اسم شکلونه چې شکل نګار. خو زه به دغه noun forms تاسو ته مکمل په kinds of noun کې وایم.
forms of noun چې دا singular noun یا plural noun یا countable noun یا uncountable noun دا به زه تاسو ته په kinds of noun کې ووایم نو دا به زه پاکم دلته به زه بل څه ولیکم نو دلته به زه ولیکم چې genders of noun صحیح دا به زه تاسو ته تدریس کوم چې genders of noun یعنی noun جندري یا کوم جندري لري او دې ترڅنګ cases of noun دا معنا چې کوم کیسونه ناون په کوم کیس کې کارول کیږي آیا دا nominative کیس دی accusative کیس دی dative کیس دی vocative کیس دی یا generative کیس دی په کوم کیس کې کارول شوی اخر مهمه خبره دا ده مرګلو چې زه به تاسو endings of noun ښیم endings of noun خو دا مهمه اوس زیاته دا نه دی ځکه چې په دې باندې مو خبرې نه کوو دغو شیانو باندې اوس به زه تاسو ته اول kinds of noun یا د اسم ډولونه یا قسمونه چې په اسم په څو ډوله دی دا به درته تشریح کوم دې باندې بیا شاته خبرې کوو انشاءالله په بعدي درسونو کې چې genders of noun یا cases of noun یا endings of noun چې ډېر مشهور دی اول به تاسو زه په kinds of noun یا د اسم په اقسامو د اسم په ډولونو زه خبرې کوم چې اسم په څو ډوله دی نو زه به راشم چې kinds of noun دا به تاسو یو ذهنیت درکړو چې تاسو پوه شئ چې اسم زه د څه شي له نګاه نه په اسم باندې کار کوم صحیح ما درته وویل چې زه به تاسو د اسم حالتونه هم ښیم د اسم او جنډر له نګاه نه به هم اسم درته ښیم ډولونه اوس که زه دلته ولیکم چې kinds of noun صحیح دی kinds of noun دا معنا چې د اسم ډولونه صحیح اسم ډولونه چې اسم په څو ډوله دی زه به دا درته یو ولیکم چې proper noun صحیح proper noun بل چې دی مرګلو common noun مثلا material noun proper noun, common noun, material noun, abstract noun. مثلا concrete noun. که دلته ما درته ویل چې forms of noun ما درته ویل چې مثلا که زه واچوم چې singular noun دا هم یو قسم د noun دی singular noun مثلا plural noun او زه به دغه noun proper noun دا به په داسې ولیکم لکه د نورو غوندې چې دلته لږ ځای پیدا شي صحیح دی دلته به یو پیدا کړم countable noun تاسې به طبعا د countable noun نوم لیدلی او موږ هم خبرې پې کړي چې countable noun بل uncountable noun یو بل مهم چې تاسې حتما نوم لیدلی compound noun موږ هم پې خبرې کړي دي په compound noun باندې او نور هم ډېر دغسې هغه نه دي تاسې به نوم دا نوریدلی وي یا نه خو ما درته ویلي وو د verbal noun په نامه یو دلته مثلا که زه واچوم possessive noun په نامه possessive خو مهمه نه دی زه به تاسو انشاءالله د ټولو noun باندې خبرې کوم مرګلو چې noun کوم ته مثلا ما ده چې proper noun, common noun, material noun, abstract noun, concrete noun, compound noun, countable noun, uncountable noun, singular noun, plural noun, verbal noun او possessive noun او بیا compound noun, hyphenated compound noun, open compound noun, simple compound noun زه به تاسو ته ټوله دغه کوم چې دا اسم په څو ډوله دی مثلا که hyphenated لکه compound noun دی دا په څو ډوله دی دا به زه ټوله د دغو ټول اړخونه تاسو ته وضح کوم انشاءالله Sir, why you not abstract noun? Saddam brother, I wrote the abstract noun right there. It is right by the concrete noun. So this is the abstract noun. نو زه به مرګلو تاسو انشاءالله دغه ټول اسمونه تاسو به طبعا اوس پوښتنه دا کړې وي چې استاد دې معنا ویلي که زه به خیر ده دا به درته واضح کوم ما هدف دا و چې تاسو سره یو ذهنیت پیدا شي چې
مثلا اوس تخته وړه دی نو زه به دا ټوله تاسو ته هغه کومه چې په دې باندې به خبرې کوو چې یاره proper noun او common noun material noun abstract noun concrete noun مثلا collective noun فکر کوم ما چېرته لیکلی هم نه دی او یو بل noun د collective noun په توګه فکر کوم چې نه دی مې لیکلی اوس یاد دا هم راغلو ګورئ مرګلو یعنې مطلب دا د collective noun ما نه و لیکلی خو اوس ذهن ته راغلو ومې لیکلو نو کیدای شي چې تاسو فکر وکړئ دغسې نور اسمونه به هم وي چې ما ذهن نه به وتلي وي ځکه چې دا ډېر پخوا ما تدریس کړي دي دغسې اسمونه نو طبعا اوس هغه کلکټیو ناون هغه یاد نه رانوتی دی چې هغه مې یاد ته راغلو ښه په دې خیر دی اوس به په دې باندې خبرې کوو چې اوس پراپر ناون څه ته ویل کېږي دا به اوس موږ دا یو ذهنیت شو تاسو ته چې تاسو سره یو ذهن کې یو حقا د دې وجود ولري ذهن کې یو عکس در سره وي یو انځور در سره وي د دغو دا ښه دی اوس به د پراپر ناون هغه کوو د دې مشخصات به هم درته وښیم انشاءالله بیا به مخکې ځو او د تخته فکر کوم چې کله وخورېږي واقعیت دا یو څو سکنډه بیا هغه زوم ان زوم اوټ کوي هغه ښه نه وي بخښنه غواړم ځکه د تخته پکولو سره طبعا خورېږي دا چې خورېږي هغه کمرې کیفیت هم لږ خراب شي no problem صدام brother I wrote it صدام وایي چې ما نه ولیدلی خیر دی ملګریا مشکل نشه زه به د لوی مصیبت دغه کمره دی چې کله کله خورېږي مرګلو په هر صورت اوس به زه راشم پراپر ناون ته اوس به دې باندې خبرې وکړو چې د پراپر ناون څه شی دی اوس به انشاءالله موږ ټوله به زه درته وایم صحیح دی مرګلو زه تعریف کې ډېره دلچسپي نه لرم او تعریف مو وخت هم ضایع کوي که تعریف تاسې خپله ولیکئ ښه به وي خو زه به تاسې پوه کړم چې د پراپر ناون څه شی دی د تخت ودرېږه چې دغه proper noun proper اصلا انګلیسي کې خاص ته وایي مرګلو خاص ځانګړی noun خو اسم دی نو طبعا خاص اسم د نوم نه معلومه دی چې proper noun proper دا معنی چې specific یعنی یو مشخص یو ځانګړی دا معنی proper noun هغه اسم دی چې د خاص شي یا د خاص شخص یا د خاص ځای دپاره کارول کیږي دا پراپر ناون دی یعنی د هر چا دپاره د هر شخص د هر ځای دپاره نشي کاروی proper noun is used for a specific person place or thing you cannot use it for general people or you cannot use it for people in general you should use it for a specific person you should use it for a specific thing or for a specific place نو دا کله چې یو د خاص یا مختص شي یو خاص یا ځانګړي شخص ځای یا شي ته نو دا اسم خاص یا پراپر ناون وي په عموم کې د ټولو دپاره نه کارول کېږي ښه نو که زه مختصر ولیکم پراپر ناون is used for a specific دا معنی چې یو خاص for a specific person place or thing اسم خاص د ځانګړي یو د خاص شخص د خاص ځای یا د خاص شي دپاره کارول کېږي مرګلو دا پراپر ناون دی خاص شخص که زه ووایم چې عابد دغه شخص دپاره کارول کېږي د عابد د پراپر ناون دی ناون دی اول به موږ دا پیدا کوو چې دا ناون دی که ورب دی که adjective دی که adverb موږ به اول وایو چې دا ناون دی کله مو چې پیدا کړو چې دا ناون دی نو په دا ناون کې کوم قسم ناون دی دا پراپر ناون دی ولې پراپر ناون دی دا name of a specific person دی دا د یو خاص specific person نوم دی ته ځانګړی یا خاص نوم دا معنی چې ته هر چاته نشي ویلی چې عابد به ته یو خاص کس ته وایي مثلا عابد is my best friend عابد is a good student عابد is intelligent نو عابد نه ما هدف هغه ځانګړی کس دی هر چاته ته نشي ویلی مثلا
که زه ووایم د مرګلي ما سره دې زه دې کې چا نومره واخلمه مثلا شیراز ځای شیراز زه یو خاص کس دپاره کروای شم شیراز اوس زه صدام ته نشم ویلی شیراز اوس مثلا د نور ارمان خان صاحب ته نشم ویلی شیراز اوس یعنی شینواري صاحب ته نشم ویلی نو شیراز زه خاص د یو کس دپاره کروای شم صدام is a proper noun proper noun دی ځکه چې دا because it is the name of a specific person. Saddam is a student who lives in India. So that is a specific person. So that is the name of a specific person. So Saddam is a proper noun. Proper noun of a specific person. نو دې خاطر مرګلو موږ نشو کوای چې دغه مثلا خاص د بل شي په نوم وکړو مثلا place مثلا کزو چې پاک Afghanistan, Pakistan, India نو کوای شم چې پاکستان نو دا چې دی دا اصلا دا place دا proper noun دی proper noun دی خو name of a specific place دی یا thing وی ولو که زه وایم چې sun یا moon یا مثلا دا نو موږ کوای شو د مون دپاره که چېرته یا د سن دپاره حتی یو بل شي دپاره چې خاص وي نو موږ کوای شو چې یو خاص شي دپاره دغسې کلمه وکاروو مثال که زه ووایم چې مثال سن لمر صحیح که ما هدف هغه وي نو کیدای شي چې پراپر ناون وي زه د هر سن دپاره هر شي دپاره سن هغه نشم کاروی ځانګړي دپاره نو داسې کیدای شي ښه دا مرګلو پراپر ناون خوبیانې چې شي دي بدیانې یو څو طریقې دا مهمې دي چې درته وښیم پراپر ناون اول څو شیان یاد کړئ capitalize که زه وایم چې always capitalize دا به ښه هغه وي ما هدف دا دی چې always capitalize the first letter of proper noun مرګلو دا ما ویل چې proper noun دا ډیره مهمه خبره ده مرګلو always capitalize the first letter of proper noun د اسم خاص اولین حرف یا اولین توری باید همیشه غټ ولیکئ دا مو یاد کې وي مرګلو یعنی ولو که چیرته پراپر ناون د جملې په ابتدا کې وي که په وسط کې وي که په انتها کې وي یعنی په اخر کې وي هر چیرته چې اسم خاص راشي Saddam brother, please capitalize the first letter of proper noun everywhere if it is at the beginning of a sentence, in the middle, or at the end of a sentence. The first letter of proper noun should always be capitalized because it is a proper noun. نو دې په خاطر مرګلو چې دا اسم خاص دی هر چیرته اولین توری غټ ولیکئ مثلا که زه وایم Abid is a student I love Abid یا که چیرته وسط کې وي که اخر کې وي دغه ای دا به همیشه زه غټه لیکم دا ځکه چې دا پراپر ناون دی یو خصوصیات د پراپر ناون دا دی چې هغه به همیشه capitalize یعنی capitalize یاغه اول حرف چې وي همیشه به capitalize یعنی غټ حرف لیکي لکه A دغسې A به کوچنی عبید به داسې نه لیکي دا هر چېرته چې ولیکلو دا غلط دی A لا دا به همیشه A به غټه لیکي دغسې دا مهمه خبره ده مثلا که افغانستان لیکي افغانستان هیچ چېرته به افغانستان یا افغان دغسې شی به نه لیکي دا به همیشه A لیکي ځکه دا پراپر ناون دی پراپر ناون خصوصیات دا دی چې اولین حرف به غټ لیکل کیږي دا یو خبره وه دویم څه خبره ده do not change proper noun to plural دا ډیره مهمه خبره ده مرګلو proper noun به تاسې جمع ته نه بدلوئ تاسې به نه داسې نه وایئ عبیدز صدامز لکه two Saddams لکه داسې ما وایئ لکه تاسې وایئ چې there are two students by the same name دوه شاګردان دي په عین نوم سره داسې وایئ که ځینې وخت کې ووایي چې there are two Saddams دغسې سنس کوي په ځینو مواردو کې خو ګرامیټیکلی proper noun
پلورل ته نه چینج کیږي ځکه چې دا یو ځانګړی سپیسیفیک پرسن پلیس یا ثینګ نوم وي نو هغه ډیر یعنی ډیر داسې البته معمول یا غیر معمول حالت به وي چې هغه جمع ته بدل شي یا په عین نوم باندې څو وي نو تاسې کولی شئ دا ما جمع کوئ proper noun ما جمع کوئ ځکه a proper noun معمولا نه جمع کیږي do not change proper noun to plural دا د شي بله طریقه او دریمه مهمه خبره چې مرګرو do not use ما استعمالوي do not use articles do not use articles article نه هدف چه دی هغه a an او the دا هغه درې article دی indefinite article او indefinite articles definite article do not use articles with proper nouns with proper nouns دا ډیره مهمه خبره و مرګلو دې ته مون فکر وي do not use articles a and the with proper nouns د اسم خاص سره article ما استعمالوي داسې ما وایي he is a Saddam no he is Saddam not he is a Saddam he is an Abed no do not use an Abed ته به وایي چې د Abed خو په vowel sound شروع شوی دی نو ان به واچوم نه دا خو proper noun دی proper noun څخه هیڅ article ما استعمالوه he is Abed ما وایه he is an Abed یا he is a Saddam دغسې ما وایه نو مهمه خبره مرګلو په proper nouns کې دا درې خبرې ډېرې مهمې وي چې هر چیرته تاسې proper noun لیکئ اولین حرف غټ لیکئ که چیرته افغانستان تاسو په وړه ای ولیکله ولو که ابتدا یا وسط یا انتها کې وي دا غلط دی ولې چې افغانستان proper noun دی the first letter of proper noun should always be capitalized او بل دا چې do not change proper noun to plural because proper noun is used for a specific person, place or thing so that cannot be changed to plural. And third, do not use articles, the definite articles, article the or the indefinite articles a and with proper nouns. No proper nouns سره به article نه کاروي دا ډیره مهمه خبره او مرګلو د دې په نسبت چې تاسو دې نه پوه شئ دا ډیره مهمه وه چې تاسو د proper noun سره دغه درې شیانو کې ډېر احتیاط کوئ اول حرف غټ او جمع ته ما بدلوئ ای ان دا شیان ما کاروئ دا ډیره مهمه خبره وه چې ته ووایې چې this is an Afghanistan no this is Afghanistan نو دا مهمه خبره ده مرګلو تاسو باید په دغه ټکي نه دماغ دی علاوه کې چې تاسو خلاص شوي وي او دا ټکي مو په غوږ کې نیولي وي چې دا proper noun څنګه برعکس مرګلو د proper noun ضد د proper noun ضد هغه دی common noun دی څه دی proper noun خو ما ته وایي چې خاص نوم دی اسم خاص common noun دا common noun دا عام دی صحیح هغه خاص و proper و خاص دا عام دی common noun مرګلو نو تاسو چې proper noun زده کړی وي او دغه یې ضد وي نو تاسو common noun خود به خود زده کړو ځکه چې ضد خو پوهیږئ excellent Saddam brother yeah always capitalize the first letter of proper noun ښه نو مرګلو common noun مطلب دا چې is used for persons or people, places or things in general کله چې په عموم کې د اشخاصو لپاره استعمالیږي common noun is used for people places or things د دې لپاره کارول کیږي in general yeah common noun is used for unspecific people places or things or is used for people places or things in general دا معنی چې په عموم کې د شخص
د شخص اشخاصو دپاره د ځایونو دپاره یا شیانو دپاره کارول کیږي خو که فکر مې په proper noun کې موږ چې specifically for specific people for specific places for specific things خو دلته وایو چې دا for in general for people in general for places in general for things in general یعنی د عمومي په عمومي توګه کارول کیږي د شخص لپاره که زه ووایم مثلا زه وایم چې پن صحیح دی دا یو thing دی شی دی که نه دی دا یو شی دی پن خو دا in general دی که دا زه ووایم مثال یا مارکر ځکه وایم چې مارکر دا common noun دی ولې common noun دی ځکه this is a marker this is a marker this is a marker وګوره ټولو ته مې جنرال د هر یو دپاره مارکر وایم this is a marker this is a marker this is a marker نو زه چې مارکر وایم د ټولو دپاره عین نوم کاروم نو دا common شو proper noun داسې نه و زه چې he is Saddam دغته نه شمیره چې he is Saddam ابو بل څوک he is Shiraz he is عابد دغسې نو دا چې هر یو دپاره ته عین نوم اخلي دا دغته مارکر یا مثلا یا people وي people دا معنی چې شخص وي مثلا یا زه وایم چې boy دا یو he is a boy که بلم وي عابد is a boy Shiraz is a boy مثلا Saddam is a boy نو دا هغه Saddam چې دا proper noun boy دا مثال کېدای شي چې دا common noun ته ورته وایي یا مثلا place وي مثلا ته وایې چې school یو place دی صحیح دی زه وایم چې elementary school this school مثلا I went to school he went to school school ټوله دی تر څو چې دلته یو بله کلمه ورسره ونه شي چې مثلا ته دلته مثلا هغې کې مثلا حبیبیه سکول های سکول دا بیا خاص شو ځکه حبیبیه چې ته ورسره وکاروې په دې نوم سره دغه خاص کیږي دا کمپاوند ناون دی بیا پراپر کیږي که ته دغه نوم مثلا سکول عموم کې سکول دا common noun دی this is a school this is a school that is a school ټولو دپاره سکول ته ویلی شي دا common noun دی مثلا د ځای دپاره یا مثلا city city دی یو ځای نوم دی یا house هم دی this house that house this is a house that is a house he is his house it is my house مثال ته she is at her house I am in my house مثال دغسې نو مثال مهمه خبره څه چې تاسو ته مرګلو ما وویلې چې دا مکمل د proper noun ضد دی څه دی د proper noun ضد دی نو څه معنا چې د proper noun ضد دی proper noun ضد چې دی دا معنا چې ما تاسو ته وویلې چې always capitalize the first letter of proper noun خو په common noun کې don't capitalize the first letter of proper noun if it is in the middle or at the end of a sentence که چیرته common noun د جملې په وسط یا انتها کې وي کاپیټلایز کیږي نه تاسې مثلا this is که تاسې لکه this is my pen یا book this is my book the book چې دی تاسې به دا کوچنی لیکئ صحیح دی دا به داسې نه لیکئ چې دا book دا به داسې نه لیکئ ځکه دا proper noun نه دی نو د هغه ضد موږ ویل چې proper noun به همیشه هر چې ته capitalize لیکي او common noun capitalize چې او ابتدا کې نه وي ما یې لیکه یو دویمه خبره ما درته وویلې چې plural ته ما change کوه proper noun but common noun can be changed from singular to plural I have one pen but he has 6 pens. وګوره 1 pen 6 pens. ته وګوره دا pen دا می change کړو proper noun cannot be changed from singular to plural but common noun can be changed from singular to plural. بل دریم ما ته وی چې proper noun کې definite article او indefinite articles دا نه کارول کیږي خو common noun کې کارول کیږي I have a pen دا indefinite article مثلا this is an apple وګوره دا
موږ ورسره indefinite articles یا definite article دغه په common nouns کې کاروای شو خو proper nouns کې دا کار موږ نشو کوای. نو دا ډیره مهمه خبره ده مرګلو چې تاسو پوه شئ چې proper noun او common noun څه توپیرونه یو بل سره لري. دغه common noun یایي کله چې یو اسم د هر شي لپاره وکارول شي. مثلا زه وایم چې تلیفون هر یو تلیفون ته تلیفون موږ ویلی شو. سیلفون، ډور، دروازه، هرې دروازې ته دروازه ویل. کور کې چې شپږ دروازې وي هر یو ته ډور کلمه ویلی شي. اسم دی خو دا common noun دی. common noun په دې معنی چې هر ډور ته ډور ویلی شي. this is a door, the right side door, the left side door. مثلا the broken door, the small door, the big door. مثلا دغسې ټوله ډور ته ویلی شي. مثلا like a door, the toilet door, the dining room, the door of the dining room. ته کوای شي مثلا داسې مشخص کړي خو ټوله ډور دی. window ټول window دی. car ټول car دی. pictures مثلا هر picture دی. flag جنډه یا بیرغ هر بیرغ دی. flag, this is a flag, this is a flag, this is a picture, this is a picture. دا عکس نو دا picture دا ټوله نو ته چې جمع ته بدلوای شي پوه شي چې دا common noun دی. ښه دا ډیره مهمه خبره و مرګلو. دا شیان دا درې شیان ډېر مهم دي. proper noun او common noun دا توپیرونه دي. دا باندې باید پوه شئ. ښه او بل نو لږ به مرګلو وخت کم دی لکه دې باندې مو ډېر هغه وکړو داسې به ډېر نه پاتې کېږو. تیز به لاړ شو. ښه اوس به راشه مرګلو material noun. تاسو به material زه مرګلو تعریف نور نه کوم ځکه وخت کم دی. material دا معنی چې جسم ته وایي. material جسم صحیح دی. مواد البته لکه مطلب material noun هغه noun ته ویل کېږي چې نور شیان ته جوړیږي. material noun is a noun that other things can be created from it. that other things can be made from this noun. هغه اسم چې د هغې نه نور شیان جوړیږي. نور شاید ته جوړیږي. دا material د نوم نه معلوم ده چې material noun دی. material noun هغه اسم چې نور شیان ورنه جوړیدای شي. صحیح دی. زه تعریفونو ته نه ځم. مختصر تشریح کوم. تاسو به لیکئ وخت کم دی. مثال که زه چې water is a material noun. material noun په دې معنی چې دینه واټر نه پیپسي مثلا کوکا کولا مثلا جوسونه او ډېر شیان نوره چای کېږي او دا ټول یا ملک شیدې چې دینه مثلا کوچ جوړیږي نه پیږم کافي او ټي او دا شیان دا ټوله material noun دی. یا وود یا لرګی. صحیح دی. لرګی دا material noun د دینه دروازې او کړکۍ او کورونه ته جوړیږي. هر شی ته جوړیږي. نو دغه material noun دی. material noun لکه اسم جسم غوندې دی. material noun is a noun that other things can be made from it. water, we can make anything from water, so that's a material noun. نو مثلا تاسو کوای شئ چې دغه لپاره material noun وکاروئ. ښه زه به ډېر مختصر او تیز مرګلو وایم. او collective noun یعنی collection مجموعه ته وایي. مجموعه صحیح. collection یعنی مجموعه د یو ټوله یو group. collective noun shows group of people, group of things, group of animals. نو collective noun مجموعه د یو شي ښیي یا ټوله یو group ښیي. صحیح دی. collective nouns مثلا که فکر مو وي که زه ووایم چې مثلا team اصلا collective noun دی. دا اسم مفرد دی یعنی singular دی. خو ټیم کې څومره نفر وي مثلا 12 نفر وي. یا cricket team مثلا یا فوتبال ټیم یا baseball مثلا ټیم یا والیبال ټیم. د ټیمې په ټیم کې مثلا څومره لوبغاړي به 12 لوبغاړي یا 19 لوبغاړي مثلا څومره لوبغاړي به وي. نو د ټیم دغه collective noun یایي ځکه دا اسم مفرد دی خو حقیقت کې دا collection of لکه ښیي مثلا مجموعه ښیي. صحیح. مثلا زه وایم چې class. صحیح. ځکه وایم چې class دا class اصلا په خپل ذات کې مفرد دی خو class کې مثال کېدای شي چې 20 students وجود ولري یعنی تعداد د مجموعه ښیي د خپل ذات کې. 20 students مثلا 16 students 30 students 100 students 10 students.
So this is a singular, but there can be collection of people in the class. So that's why it is called collective noun. ځکه collection ښیي، مجموعه ښیي. زه به په دې باندې نسبتا تیز مرور کوم. او ارمان خان ګرانه تا ویلې چې په د آرټیکل باندې پوه نه شو. خیر دی ګرانه، آرټیکل موږ په اخر کې تدریس کوو، د ناون، پروناون، adjective، verb، adverb، د ټوله چې خلاص اخر کې آرټیکل دی. آرټیکل an یا the، دا آرټیکل دی. an ته indefinite articles او the ته definite article ګرامر کې ویل کېږي. an یو په معنا راځي. this is a book، دا یو کتاب دی. he is a student، هغه یو شاګرد دی. باندې خیر دی مو خبرې کوو. this is an apple، دا یو معنی کله چې vowel sound راغلی وي ان، او که چېرته consonant sound راغلی وي ا کارول کېږي. ښه collective noun ده. proper noun، common noun، material noun. ښه abstract noun اول به concrete. صحیح دی. د concrete noun مرګلو concrete اصلا چې فزیکی وجود ولري. concrete لکه تقریبا ذات. صحیح دی. ذات چې ولري یعنی فیزیکی وجود ولري. دا معنی چې concrete noun is a noun which has physical existence. کله چې یو شی فیزیکی وجود ولري یعنی physically موجود وي. یا په دې معنی any noun which can be sensed is called concrete noun. هغه اسم چې هغه حس کیږي یعنی حس کیږي، پنځګونې حواس حس کوی شي، یعنی په سترګو لیدل کیږي، یا ټچ کیږي، یا بوی کیږي، یا مثلا څکل کیږي، دغه شی یا اوریدل کیږي. دا شیان چې کیږي دغه concrete noun وایي. مرګلو concrete noun is a noun which has physical existence or can be sensed by one of the senses, which can be seen, which can be heard, which can be touched, which can be tested. So it is a concrete noun. Concrete noun دا معنی چې په سترګو ولیدای شي، یا لمس کړای شي، یا بوی شي، یا وڅکل شي، یا واوریدل شي. دا ټوله concrete noun دي. که زه مثلا ووایم چې marker سوا د دې چې دا common noun دی، دا concrete noun هم دی ځکه په سترګو مرکل لیدل کیږي او ټچ کیږي. که زه وایم چې book، دا سوا د دې چې دا common noun دی، دا concrete noun هم دی ځکه book په سترګو لیدل کیږي او ټچي. که زه مثلا وایم چې یا مثلا وایم چې sound، غږ، sound concrete noun په دې دی ولو که په سترګو نه لیدل کیږي، په غوږونو اوریدل کیږي. can be heard، دا خو حس کیږي. کله چې حس کیږي یو د پنځګونو حواسو نه، نو دا موږ ویلی شو چې دغه concrete noun دی. نو دغسې. او دې ضد مرګلو چې شی دی، دې ضد abstract noun دی. abstract صحیح. زه به دا هم پاکم چې اوس abstract ته زه هغه رانه شي. مرګلو abstract ریموف کولو ته، لرې کولو ته وایي abstract noun. دا په دې معنی چې دا برعکس دی. دا کیدای شي چې یو احساس وي، یو ایموشن وي، یو فیلینګز وي، یو مثلا دا په حواسو نه درک کیږي، دا اوریدل کیږي نه، څکل کیږي نه، بوی کیږي نه، لمس کیږي نه، لیدل کیږي نه. کله چې دا نه کې یعنی physical existence نه لري. abstract noun does not have physical existence and cannot be seen, cannot be touched, cannot be heard, cannot be tested. نو کله چې داسې نه کیږي یا لمس کیږي نه، اوریدل کیږي، دا ټوله abstract noun. دا emotions یا feelings یا یو احساسات کیدای شي. مثلا که زه تاته وایم چې love، صحیح دی. love کیدای شي چې abstract noun ځکه love موږ په سترګو، یا مینه په سترګو نه لیدل کیږي، مینه څکل کیږي نه، مینه اوریدل کیږي نه، مینه لمس کیږي نه. نو مینه یو داسې شی دی چې هغه feelings دی، یو احساس دی، یو احساس. نو په دې اساس باندې دغه abstract noun وایي. یا مثلا hate یا نفرت. نفرت داسې نه وي چې په سترګو ولیدای شي. ممکن یو څوک تا نه نفرت ولري خو ته هغه درک نه کړي ځکه په سترګو نه لیدل کیږي، لمس کیږي نه، اوریدل کیږي نه، هغه مثلا څکل کیږي نه. نو په دې اساس کیدای شي دا نفرت چې دی د feelings دی، نو دا abstract noun دی.
abstract noun. نو په دې اساس باندې تاسو باید پوه شئ چې abstract noun, proper noun, common noun, material noun, abstract noun, concrete noun. بل مرګلو collective noun البته موږ په هغې باندې خبرې وکړې چې کوم ضرور و چې باید په خبرې شوی. اوس یو بل ته مرګلو singular noun plural noun ته باید راشم. دغسه تاسې بلا دی دې باندې بیخي کم هغه کومه. singular noun مفرد ته وایي. خاصې لیکمه چې تاسې singular مفرد singular noun مفرد اسم مفرد صحیح دی چې واحد وي. singular noun یا مفرد دی دپاره چې یو شی مثلا دا پین دی یا مارکر دی دا مفرد دی دا common noun دی خو common noun کې دا singular common noun دی singular. که زه چېرته مثلا book دا مثلا common noun دی common noun کې دا singular common noun دی یعنی مفرد دی یعنی جمع نه دی یو شی. a book, a pen, an apple, an orange مثلا an orange نو orange چې دی دام noun دی خو دا په noun کې دا singular common noun دی noun دی singular noun. نو مفرد کله چې یو شی وي هغې دپاره مفرد کلمه کارول کېږي او برعکس د دې هغه plural noun دی. plural دا معنی چې د جمع صحیح شو جمع. کله چې جمع دپاره یعنی یو نه زیات وي نو جمع یا دپاره موږ ویلی شو 2 3 4 5 یا مثلا pen pens دا چې دی دا common noun دی. په common noun کې plural common noun ځکه دا جمع شوی دی. دا جمع نه چې 6 یا 2 یا 3 یا 10 یا 100 pens صحیح دی. نو دا جمع noun دی. په جمع کې noun کې دا plural noun دی. دا common noun دی. په common noun کې plural common noun دی. مثلا box صحیح boxes دا چې دا plural دی. کله چې دا singular و چې es مور واچو plural شو دا plural noun دی مخکې singular noun صحیح دی. دا مثلا که زه واچوم چې duster صحیح duster singular noun کله چې es ور واچوم plural noun dusters تختپاک تختپاک نو تختپاک دا plural noun شو. dusters so it is common noun and common noun it is plural common noun. دا ډېر مهم و. دې تر څنګ مرګلو بل شی چې موږ زده دی او ویلی مو دی هېڅ ستونزه نشته هغه countable noun uncountable noun دی. هغه موږ ویلی دی هغې باندې هم ډېر پاتې کېږم نه. countable یعنی شمیریدونکی. موږ تاسو ته چې شمیریدونکی صحیح شو. countable noun یعنی شمیریدونکی نوم اسم. شمیریدونکی دا معنی چې شمیریږي. کله چې شمیریږي هغه singular نه plural ته plural نه singular ته بدلیدی شي. څه معنی ځکه اوس ووایم چې دغه مارکر ووایم صحیح دی. مارکر noun دی. په noun کې دا common noun دی. په common noun کې دا singular common noun دی. په singular کې دا بیا countable دی. دا ګوره دا countable دی. countable دا معنی چې شمیریدونکی دی. څنګه شمیریدونکی دی؟ 1 marker 2 markers دا شمیریدونکی. 1 marker 2 markers دا شمیریدونکی. که نشمیریدای موږ د 2 کلمه نشو ورته کاروای. 1 مو نشو ویلی 1 marker 2 markers 6 markers 100 markers نو موږ کوای شو چې 3 markers مثلا دا ټول 13 markers نو مو دا شمیریږي. نو دغه countable noun marker common noun دی. په common دا خو singular دی خو دا countable noun دی ځکه countable دی چې دی plural دا دی plural لري. countable noun singular plural دواړه لري. uncountable nouns plural نه لري. نو موږ plural ته کوم اسم بدلوای شو؟ plural ته common noun بدلوای شو. په common noun کې countable noun چینج کوای شو. countable common noun یعنی proper noun نه بدلیږي. countable noun plural ته بدلیږي plural ته یعنی uncountable noun plural ته نه بدلیږي. book books teacher teachers student students. او دا چې د مرګلو نشمیریدونکی بل دی چې نه ان او باخې دا مې ډېر نږدې پسې ولیکلو uncountable. uncountable noun دا معنی چې نشمیریدونکی صحیح شو. مخکې شمیریدونکی اوس نشمیریدونکی. uncountable noun
هغه نوم چې هغه نشمیریږي. موږ تاسو نشو ته چې 1 2 3 4 5 دغه څه نشو کاروای. نشمیریدونکي نومونه که زه اوس وایم چې water صحیح ده دا uncountable noun دی چې uncountable دا شو دا معنی چې plural ته نه چینج کیږي. we cannot change uncountable noun from singular to plural or we cannot change uncountable noun to plural. دا معنی دا جمع کیږي نه. موږ نشو ویلی 1 water 6 waters 6 waters دا څه نشو کولی نه ځکه چې ولې دا uncountable noun دی. یا مثلا milk صحیح milk شیدې موږ داسې نشو ویلی چې یو شیده 5 شیدې 6 شیدې یا 2 اوبه وي 3 اوبه وي نه دغسې نه کیږي. صحیح دی په کوانټیټي باندې کیږي چې یو 1 glass of water 1 glass of milk خو هغه مو ګلاس ته جمع ورکه 1 glass 2 glasses of water 6 glasses of water نو موږ هغه glasses هغه glass چینج کوو glass خو کیږي خو water چې د uncountable noun دی دا singular نه plural ته نه چینج کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا نه کیږي. ښه یا oil تیلو ته وایي مرګلو تیلو ته هم وایي oil غوړیو ته هم وایي oil غوړیو ته هم وایي. موږ دا ټوله مرګلو وربونه هم کیدای شي. څه معنا وربونه په څه معنا وربونه په دا معنا چې خامخا که ایس تاسو چیرته دې سره ولیدو نو دا تاسو ونه وایئ چې دا خو استاد ویلي و چې دا نه جمع کیږي ایس یې خوړلی دی دا خو جمع شو waters دي milks دي oils دي دا بیا به هغه ورب وي. په سیمپل پریزنت ټینس کې د third person singular سره ورب ایس یا ای ایس خوري نو که چیرته ایس خوړلی و دا معنا چې هغه وربونه دي. waters he waters یعنی هغه he waters the field هغه پټي اوبه کوي. she milks the cow هغه غوال وشي. he oils his hair هغه خپل ویښته غوړوي. نو مطلب دا هلته به waters بیا د اوبه کولو milks د لوشلو oils د غوړولو په معنا راځي. نو هغلته اسم نه ده بیا verb دی. نو verb تر اوسه پورې موږ نه دی ویلی. نو که چیرته اسونه خوړلي به دا فکر ونه کړه چې دا جمع دی دا به بیا noun بیخي نه وي دا به verb وي. ښه دا ډیره مهمه خبره وه چې تاسې بې پوه شئ چې بیا کوم سوال درته پیدا نه شي څوک مو غلط نه کي غلط منه کی آړې وته یې آړې در سره وانه چې په دې کې چې دا خو دا هغه جمع دی هغه بیا وربي یا کېدای شي درته ولیکي چې ښه د اویل خو غوړیو ته یا تېر د اویل څه معنه واټر خو اوبو ته د ایس چې ور واچوي بیا څه معنه. نو په دې اساس تاسې باید پوه شوي. ښه مرګلو تر اوسه پورې مو proper noun common noun material noun abstract noun concrete noun collective noun او singular noun plural noun countable noun uncountable noun. اوس به compound noun ته راشم. صحیح دی compound ما درته ویلي وو چې دا مرکب ته وایي. compound noun مرکب صحیح دی. مرکب نومه تاسې معلوم دی چې مرکب کې دوه یا څو شیان سره یو ځای شي دا مرکب وي. نو compound noun دا معنی چې دوه یا څو کلمات سره یو ځای شوي دي دوه یا څو اسمونه سره یو ځای شوي دي. کله چې دوه اسمونه یا څو اسمونه یو ځای شي هغه ته compound noun ویل کیږي یا مرکب اسم. دا مرکب اسم چې دوه یا څو so compound noun is made from 2 or more than 2 words from 2 or more than 2 nouns. کله دغه نو دا compound noun بیا اصلا زه به اول یو څو مثالونه درته ولیکم بیا هغه کوم. مثال که موږ وایو چې رین کوټ رین باران ته وایي اسم دی. کوټ جمپر ته وایي اوس وخت خو ژمی دی بارانونه شروع دي. رین کوټ دا معنی چې باراني جمپر هغه کوټ یا جمپر چې باران دپاره کارول کېږي باران کې. نو رین کوټ دا معنی چې د باران جمپر وګوره دا یو اسم دی دا یو ناون دی. دا رین باران دا یو ناون کوټ یا جمپر دا بل ناون دی. نو noun plus noun equals compound noun. نو اسم جمع بل اسم دا چې سره مساوي دی مرکب اسم سره. کله چې اسم د اسم سره جمع شي دا مرکب اسم کېږي. noun plus noun is equal to compound noun. نو کله rain یو noun کوټ بل rain coat
is a compound noun because it is made of two nouns. نو دا فرمول شو noun د یو اسم د بل اسم څخه دا رنګ. یا مثلا که زه وایم چې English teacher د انګلیسي استاد English دام noun دی کنه صحیح دی او teacher دام noun دی. noun plus noun equals compound noun. نو دا پوه شه چې دا compound noun شو صحیح شو. English دا یو English teacher دا compound noun دی ځکه یو noun بل دا English teacher دا معنی چې د انګلیسي استاد دا compound noun دی صحیح دی. یا مثلا زه وایم چې brother موږ خو هغه family هغه کې دا ټول وویلې brother in law صحیح شو. brother یو noun دی لا یا in law بل noun دی نو موږ ویل شو noun plus noun دا compound noun. نو دام noun دی compound noun دام compound noun دی دام compound noun دی صحیح دی. د ټوله مرګلو دغه compound noun یا اسم مرکب وای یا مرکب نوم. خو که چیرته د structure یا ساختمان هغه جوړښت ته فکر وکړئ یو رین کوټ دی که دغه رین کوټ ته فکر وکړئ یو ځای راغلی دی د بل English teacher که دغه فکر وکړئ English یو ځای دی او بیا سپیس دی teacher بل ځای دی ده او که د بل ته فکر وکړئ brother in law brother دی بیا د هایفنې کارول شوي دي او بیا in law دغه یعنی دغه نه داسې معلومیږي چې دا ټول compound noun دي خو د هر یو ځان ته compound noun نوم باندې کارول کیږي بالکل هم داسې دی. نو په دې اساس چې دا یو رقم دی چې بیخي سپیس نشته دواړه اسمونه یو ځای راغلي دي دلته یو سپیس تر سترګو کیږي او دلته بیخي هایفنې دي. نو په دې اساس موږ پوهیږو چې compound noun په درې قسمه دی. په څو قسمه؟ په درې قسمه شو. راځئ چې ولیکو چې لږ پوه شو دا درې قسمه څه دی او څه خوبي بدي لري. ښه نو compound noun په درې قسمه شو صحیح شو. یو ته وایي چې simple compound noun. simple compound noun دغه ته وایي چې مثلا دواړه اسمونه یو ځای راغلي وي simple compound noun صحیح دواړه یو ځای راغلي وي لکه ما مخکې ته وویلې چې raincoat یا rainfall صحیح rainfall مثلا داسې یا raincoat یا cupboard یا raincoat صحیح شو. دا ټوله دواړه یو ځای راغلي چې کله یو اسم دا اسم د دغه اسم سره یو ځای بدون د سپیس راغلی وي تاسې کولی شئ یا مثلا کپ بورډ تاسې کولی شئ چې د دې لپاره سمپل compound noun نوم وکاروئ. دویم چې دی مرګلو دغه ته وایي چې open compound noun. open مطلب دا چې خلاص وي. open compound noun په دې معنی چې منځ کې سپیس وي د یو noun ترمنځ بل noun ترمنځ سپیس وي. ما لکه computer teacher English teacher مثلا biology teacher یا هغه ته open compound noun وایي ځکه دغه noun د دغه noun سره open دی یعنی منځ کې سپیس دی چې د دغسې موارودو لپاره تاسې کړی شئ هغه مثلا computer دلته computer شو یو noun دلته سپیس computer technology computer یو د ټیکنالوژي بل دا یو اسم ټیکنالوژي بل مثلا یا computer teacher دا یو اسم بل سپیس دی تاسې نشئ کولی چې ټول یو ځای کوئ صحیح شو. دغه کې ټول یو ځای نشئ کوی یو ځای نشئ کوی دا بیل دی. او بل دریم هایفن چې کله کارول شوی وي یا هغه ته hyphenated compound noun وایي. hyphenated یعنی دا معنی چې هغې کې هایفن کارول شوی دی. کله هغه مثلا تاسې کولی شئ چې لکه brother in law sister in law son in law نو تاسې کولی شئ چې کله هایفن په هغه کې compound noun کې کارول شوی وي یا هغه ته hyphenated compound noun کارول کیږي. نو دا ښه مرګلو ګل اصغره جي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. موږ وروره درس په خلاصېدو دی تاسو اخر کې سلام راغلو. ښه بیا هم وعلیکم السلام ډېره مننه. ښه مرګلو اوس یو دې کې یو مهمه خبره بله دی حتما تاسو ته به دام سوال پیدا شوی یا به نه وي پیدا شوی خو زه به درته ووایم هغه دا چې
دې تقسیم بندي یا د دې مثلا چې موږ په د درې قسمه وویشلو دې خوبي څه وه دې مثلا بدي څه ده صحیح ده دا ډېره مهمه خبره ده زه به د تخته لږه پاکه کړمه چې موږ یې دغو خبرو لږ وضاحت ته لږ ځای پیدا شي صحیح شو او زه به تاسو ته یو کورنۍ وظیفه هم درکړم دې کې صحیح ده یو که تاسو ته مې کورنۍ وظیفه درکړې وای ډېر ښه به وه خو ځه خیر دی زه به یو شی وکړم په هر صورت هغه څه هغه دا چې مرګلو کله داسې وي لکه کپ بورډ اسم مرکب چې کله تاسو پلورل یا جامع ته بدلوئ کله جامع ته بدلوئ تاسو د اخیری اسم بدل کړئ دغه بدل کړئ صحیح دی خو که چیرته سیمپل کمپاوند ناون وي یا اوپن کمپاوند ناون وي نو تاسو کولی شئ چې دغه چینج کړئ صحیح څه دغه اخیری ناون چینج کړئ پلورل ته مثلا تاسو وایئ چې انګلیش ټیچر English teacher, one English teacher. که تاسو two English teachers, one cup board, two cup boards. نو تاسو دا بدلوای شئ اخیری اسم ته board بدلوای شئ cups نشئ بدلوای همداسې English teachers تاسو به دغه بدلوای جامع ته I need an English teacher. I need 6 English teachers. تاسو به د اخیری اسم په مرکب اسم کې اخیری اسم بدلوئ که چیرته وایم ټرک ډرایور ټرک یو اسم ډرایور بل اسم خو که تاسو جامع ته بدلوئ تاسو به د ټرک نه بدلوئ تاسو به ډرایور بدلوئ I need 16 truck drivers. زه 14 د ټرک ډرایورانو ته ضرورت لرم نو تاسو کولی شئ چې ټرک ډرایورز وای نه دا چې ټرکس ډرایور د ټرک ورته جمع نه کوي کله چې سینګولر دا کمپاوند ناون تاسو که اوپن کمپاوند ناون که سیمپل کمپاوند ناون سینګولر پلورل ته چینج کوئ تاسو اخیری هغه اخیرنی اسم سینګولر نه پلورل ته چینج کوئ صحیح شو دغه فرمول بیا هم وایم کله چې سیمپل کمپاوند ناون یا اوپن کمپاوند ناون سینګولر نه پلورل ته چینج کوئ نو تاسو کولی شئ چې اخیری اسم پلورل ته چینج کړئ نه دا چې دغه ابتدایي دغه اول اسم اوس پوښتنه دا دی چې ښه دا خو په سیمپل کمپاوند ناونز او اوپن کمپاوند ناونز کې دي ښه هایفینیټډ کمپاوند ناونز څنګه کړو دا څنګه چینج کړو هایفینیټډ کمپاوند دا څنګه چینج کړو دا مثال I have he is my brother-in-law. صحیح شو I have 2 brother-in-laws وایم که وایم چې I have 2 brothers-in-law اوس دلته دغه چینج کومه جامع ته یعنی in-laws وایم دلته اس ور واچوم او که دغه چینج کومه یعنی brothers وایم دا جامع ته چینج کوم او که هغه اوس دا یو پوښتنه ده زه به وغواړم چې تاسو ته یو کورنۍ وظیفه درکړم هغه دا چې په hyphenated compound noun کې دغه first noun singular نه plural ته چینج کیږي او که last noun نو تاسو کوشش وکړئ چې زه وایم I have 2 brothers in-law که I have 2 brother-in-laws د اخري چینج کوم او که دغه ابتدایي اسم دغه به تاسو ته زه درکړم کورنۍ وظیفه ښه نو مرګلو فکر کوم چې موږ تر اوسه پورې په proper noun, common noun, material noun, abstract noun, collective noun, concrete noun, abstract noun, collective noun, compound noun, singular noun, plural noun, countable noun, uncountable noun په دغو ټولو باندې خبرې وکړئ او اخري کې رښتیا 2 نور هم درته ووایم چې هغه ښه و چې یاد ته مې راغلل هغې باندې موږ خبرې کړي ما درته ویلي دي خو تاسې ممکن ورته متوجه شوي نه وای مرګلو verbal noun ما تاسو ته ویلي و چې verbal noun دا اسم دی خو دا اسم فعل verbal نه معنا دا فعلي صحیح دی فعل نه جوړ شوی دی
دا معنا چې ورب نه وتلی دی. که فکر دې وي مرګلو تاسو ته ما د جرن په نامه یا جرن په نامه او انفینیټیو په نامه انفینیټیو دې په باره کې ما درته خبرې کړې وې. ما درته ویلي وو چې کله ورب اینجي وخوري هغه ته جرن ویل کېږي. ing form of verb functions as a noun. ما درته ویل چې کله ورب ing وخوري د اسم په څېر رول ولوبوي. اسم هغې ته جرن انګلیسي کې وایي جرن. هغه ته ځکه وربل ناون وایي چې اصلا ورب دی هغه ناون نه دی. خو کله چې ing وخوړه بغیر د to be وربونو ing وخوري او د ناون غونته فنکشنز وکړي هغې ته وربل ناون یا فعلي اسم ویل کېږي. د فعل نه تشکیل شوی اسم. نو مطلب دا نو په دې اساس verbal noun. مثلا که زه ووایم یا infinitive دا معنی چې مثلا دا verb دی gerund دا معنی چې verb ing وخوري او infinitive دا معنی چې to راشي بیا verb راشي دغه infinitive یایي. ښه مثلا learning دلته دا معنا learn معنا زده کول verb دی. learning دا معنا چې زده کړه. وګوره دا اسم شو زده کړه. learning is very important. learning can improve your life. learning can improve the country. learning can get you to the higher steps. learning can make you educated. learning can improve your ability. learning نو دا د معنا learning معنا زده کړه. learn زده کول. learning زده کړه یا to learn زده کړه. دا دواړه د verbal noun دي. دا مصدر دی. عربي کې مصدر اسم دی مرګلو. مصدر په عربي کې اسم وي. نو to learn یا learning. learning is very necessary. to learn is necessary. learning English is important. to learn English is important. نو دا کله چې learning بغیر د to be وربونو راشي داسې نه چې I am learning, I was learning, I will be learning, I have been learning, I will have been learning یا I had been learning داسې شی نه. learning د noun په توګه راشي نو هغلته جان ګرانه I am learning ما په همدې باندې خبرې کولې. I am learning English دلته learning دا noun نه دی دا verb دی. د ing باید خوړلی وي. دا present continuous tense د am راغلی. کله چې is am are was were be been دغه راشي او بیا verb ing وخوري هغه verb وي. خو کله چې د is am are was were be been نه سیوا verb ing وخوري هغه د اسم په توګه کارول کېږي چې هغې ته verbal noun وایي. که زه وایم چې I am learning English دا learning دلته verb دی continuous tense دی دا present participle verb دی یا ing form of verb دی یا مثلا یا هغه دی fourth form of verb دی. نو دغه verb دی. ما هدف دا دی چې کله د اسم په توګه وکارول شي یعنی is am are was were be been دغه شی ورسره را نشي. دغه to be وربونه ورسره را نشي. is am are he is learning, I am learning, we are learning, I was learning, we were learning, I will be learning, I have been learning, I had been learning, I will have been learning. That's enough. That's enough. Learning is important. Learning is essential. Learning is very necessary. Learning English is very important, very good. مثلا his learning is good. مثلا دغسې نو دغه بغیر د دغونه چې راشي دا بیا د gerund په توګه کارول کېږي یا infinitive. نو په دغه صورت کې دغه verbal noun دی. صحیح شو؟ مثلا playing یا to play. playing یا to play ځکه to play infinitive دی او playing gerund دی. دا verbal noun دی ته ویل کېږي. خو بغیر د دې نه he is playing دا نه دا verb دی. بیا که وایم playing
I like playing. I love playing. Playing in the morning is good for health. Playing can improve your ability. Playing cricket can make you better. Playing, dagasi. Yeah, that to play is good. Yeah, to play in the morning is good for your health. No daga tula kala che bigher the playing turn bigher the is MR daga na rashi. Katoch I am playing ya I was playing dana da be verb de pada halat ki kha. Dakhta verbal noun wai. Au bal possessive noun margalo che ma veliu اصلا possessive noun بزتا تا په جنټیف د کیسونو کې باید وایم نه په kinds of noun کې ځکه هغه cases کې راځي خو خیر دی هغه کیس دی خو دا کیس باید تاسو وپیژنئ دا noun possessive noun possessive معنا ملکیت هغه اسم چې ملکی حالت کې وجود ولري صحیح دی ځینې وخت یو نیم اسم وي په possessive یا ملکی شکل سره ملکیت خی زه وبخی چې د کامرا او لږه صفا شوه خو ښه او possessive noun دا معنی چې ملکیت حالت کې دی یا ملکیت یا مالکیت دغه شی ښیي مثلا که زه ووایم چې ودرېږه جان جان په نامه صحیح لکه تاسو جان لکه داسې لیکلی زه به یې داسې ولیکم جان صحیح شو دا جان خو ناون دی په ناون کې دا proper noun دی صحیح شو خو دا proper نه زه کولی شم possessive حالت کې ورکړم زه وایم this is صحیح شو this is John's وګوره د ملکیت دپاره apostrophe s د ملکیت دپاره ما درته ویلو چې کارول کیږي this is John's book this is John's comment this is John's book دا د John's کتاب دی نو کله چې ما دلته John's ویل دا اسم دی خو دغه ویل چې possessive noun ولی possessive noun ځکه چې دغه possessive s خوړلی دی کله چې یو اسم possessive s وخوري هغې ته possessive noun ویل کیږي دا اصلا په generative case یا possessive case کې دی دا noun خو دا دغه noun ته possessive noun ویل کیږي ځکه ملکیت یې خوړلی دی ملکی اس یا possessive اس خوړلی دی دغه apostrophe s دغه singular possessive s یا s apostrophe دې ته plural possessive s ویل کیږي نو دا singular possessive s کارول شوی دی نو دغه ځکه possessive noun ویل کیږي ځکه singular possessive s معمولا د noun سره کارول کیږي نو همدا وجه ده چې د noun ته singular وبخښئ possessive noun ویل کیږي ښه ډېر ښه نو مرګلو په همدې وخت خو پوره څه چې دی تیر دی نو په همدې ځای به نننی درس پای ته ورسوو راتلونکی درس چې موږ به انشاءالله په موږ تر اوسه پورې په forms of noun دغه singular او plural noun singular noun countable noun uncountable noun په kinds of noun چې proper noun common noun material noun abstract noun collective noun concrete noun او compound nouns open compound noun simple compound noun hyphenated compound noun همداسې په verbal noun او possessive noun په دغو باندې خبرې وکړې او دا مهم و انشاءالله په راتلونکي کې به موږ په کیسونو باندې د noun خبرې کوو او ډېر genders of noun باندې به خبرې کوو مهم د ټولو نه endings of noun باندې به خبرې کوو چې تاسو noun وپېژنئ هغه څنګه noun ته چې وګورئ پوهېږئ چې دا noun دی هغه شی دی چې تاسې څنګه یې وګورئ یو کلمه او پوه شئ چې دا noun دی ځکه چې دا ځینې اسمونه چې proper noun common دا ډېر عادي دي هر څوک پرې پوهېږي چې دا noun دی خو abstract noun یعنی abstract noun کې بیا ډېره سخته وي چې یو څوک پوه شي چې دا noun دی نو هغې دپاره به زه تاسو ته داسې قاعدې ښیم انشاءالله چې تاسو مستقیما څنګه په کلمه باندې سترګې ولګېږي او تاسو به انشاءالله پوهېږئ چې دا noun دی تاسو ته به داسې قاعدې ښیم په راتلونکي درس کې چې انشاءالله چې څنګه وګورئ تاسو ته به دا معلومات کېږي سل په سلو کې چې دا noun دی نوره تر بعدي درس چې راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو به وي تر هغه وخته پورې مه په لوی او متعال خدای سپارمه ښه وختونه ښې چارې